تاسو به تر دې دمه په درجو سره د زاویې اندازه کولو سره بلد هستئ او مونږ دې کې مونږ خبرې هم کړې او مثالونه هم پکې مونږ کار کړي دي. د بېلګې په ډول که چیرې مونږ سره داسې یوه زاویه وي لکه دا یوه، دې ته مونږ وایو چې دا زاویه څو ده؟ 45 درجې. همدارنګه که چیرې وایو چې داسې یوه زاویه وي، دې ته مونږ وایو چې دا 90 درجې ده او په داسې نښې سره یې ښیو. همدارنګه که چیرې مونږ 180 درجې زاویه وغواړو نو بیا به داسې یو مستقیم خط پر مخ هغه زاویه جوړیږي، داسې یو مستقیم خط جوړوي. او که چیرې وایو چې 360 درجې زاویه ده، بیا به مونږ د یو مستقیم خط پر مخ داسې یو مکمل دوران ترسره کړی وي، دې ته مونږ وایو 360 درجې. 360 درجې لکه د یو ساعت د اقربه چې ده مکمل دورانو کې دې ته یو 360 درجې دوران وایو، مکمل دوران ورته وایو. خو راځو موږ په دې خبره کوو چې دې ته ولې درجې وایو. نو خبره دا چې خپله دا درجو سیستم دا د انسانانو لخوا جوړ شوی دی او د درجو د اندازه کول لپاره یوازې د زاویو د اندازه کول لپاره یوازې درجو سیستم دی، نور سیستمونه هم شته دي. اوس پوښتنه دا چې ولې مونږه مکمل دوران ته 360 درجې وایو. دې په اړه مختلفې نظریې شته دي، تاسو کولی شئ چې دې په دې اړه لږ څه څېړنه وکړئ او معلومات لاسته راوړئ. خو مونږ ولې مکمل دوران په 360 درجو سره ښیو؟ نو دې په اړه څو نظریې دي. یو نظریه دا چې پخواني جنتریانې یا حتی د نن ورځې جنتریانې هم دا مونږ ته راښیي چې یو کال مکمل 360 ورځې کېږي. او یا همدارنګه داسې پخواني ستور پېژندونکي چې هغوی به ویل چې هر یو جسم چې دی هغه په یوه ورځ کې 360 برخې د یو دوران دا ترسره کوي. بله نظریه دا ده چې پخواني د بابل ښار خلکو چې هغوی یو خدای چې متساوي الاضلاع مثلثونه ډېر کار اخیسته، بل په عددونو کې د شپېتو له قاعدې څخه کار اخیسته. موږ عموما په عددونو کې د 10 قاعدې څخه کار اخلو، هغوی به د شپېتو څخه کار اخیسته. نو که چیرې داسې یوه دایره وي او دا دایره هغې ویشي په څو باندې؟ په متساوي الاضلاع مثلثونه ویشي، دا به په 6 مثلثونو باندې ویشل شي داسې. او بیا د هر مثلث داخلي دغه زاویه چې دا په 6 برخو ویشله. نو 6 ځلې 6 چې سره یو 6 ځلې 6 څو کېدل؟ 360 درجې کېدل. نو په دې شکل دا نظریه شته چې 360 درجو ته ځکه یو دوران وایي. په دې ویډیو کې اوس موږ راځو د زاویو د اندازه کولو یو بل سیستم باندې غږیږو، کوم چې داسې د نظریو په بنسټ باندې نه دی جوړ شوی لکه د بابل نظریه یا د ستور پېژندونکو نظریه یا د جنترۍ نظریه، بلکې هغه یو علمي څه شی لري، بنیاد لري. نو هغې سیستم ته وایي د زاویو د اندازه کولو کې هغې ته وایي د رادین، پښتو کې ورته رادیان لیکو. نو راځو ګورو چې رادین څه شی دی. که چیرې زه یوه دایره دلته ولرم، دا یې مرکز وي او دایره مونږ راواخلو، دې ځای نه مرکز نه پیل شي، په دې شکل یوه دایره وي او دلته د دې دایرې څه شی وي؟ دا یې شعاع وي. دلته زه راځم د دې شعاع راخلمه په دې شکل باندې او دې شعاع ته مونږ څه وایو؟ آر. د انګلیسي کلمې نه اخلو چې ریډیس نه اخیستل شوی. ریډیس او ریډین دا لږ څه یو بل سره نږدې دي. ریډیس شعاع ته وایي، نو دا د دې شعاع شوه. او راځو دلته یوه مرکزي زاویه جوړو چې هغې ته مونږ څه وایو؟ تیټا. نو دا به شي یوه مرکزي زاویه، دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې، دې ته مونږ ویلې تیټا زاویه. او اوس راځو داسې وایو چې دغه قوس چې دلته دغه زاویه یې احاطه کړې ده، یا هغه قوس چې دغه زاویې د اضلاعو په واسطه څنګه شوی دی؟ قطع شوی. راځم زه د دې زاویې اضلاع داسې نورم اوږدومه، دا د دې زاویې اضلاع شي داسې. اوس دلته چې کوم قوس رامنځته شوی دی چې دغه زاویه یې څنګه کړې ده؟ احاطه کړې ده. دا یوه زاویه ده د قوس په واسطه دا قوس ورنه چاپېر شوی دی. نو مونږ وایو چې قوس د تیټا زاویه احاطه کړې ده. مونږ وایو چې راځو داسې فرضوو چې د دې قوس اوږدوالی چې دی دقیقاً د دغه آر شعاع په اندازه دی. داسې وایو چې دغه قوس هم د دې اوږدوالی څه شی دی؟ آر دی. نو اوس د دې خبرو په پام کې نیولو سره که چیرې مونږ د زاویو د اندازه کولو لپاره یو نوی واحد ټاکو چې هغې ته مونږ رادیان وایو یا ریډین، نو د دغه زاویې پراخوالی به د رادیان له جنسه څومره وي، یا دا به څو رادیانه وي دغه زاویه.
نو ښکاره خبره چې مونږ به داسې وایو چې دا چې د دې قوس چې دی د دې قوس د یو ریډیس یا یوې شعاع په اندازه ده، نو دې زاویې ته مونږ څه وایو؟ ریډین وایو. کوم چې له همدې څخه د دې ریډین نوم جوړیږي، یعنی دا دغه قوس د یوې شعاع په اندازه ده، او شعاع ته انګلیسي کې ریډیس وایي. دلته به زه ولیکمه ریډیس دا شعاع ته وایي. نو دغه ریډیس له مخې به دا چې یو ریډیس یا یوې شعاع په اندازه دغه پراخوالی دی، نو دې زاویې ته څه وایو؟ 1 ریډین وایو، یو رادیان په دې شکل باندې. او همدا د رادیان تعریف هم دی. که چیرې موږ یوه دایره کې یو مرکزي زاویه ولرو، هغه زاویه څومره وي؟ یو رادیان وي. نو هغه قوس چې دغه دایره یې احاطه کړې وي، هغه به څه شی وي؟ هغه به د شعاع په اندازه وي، یا ریډیس په اندازه به د هغې اوږدوالی وي. او دا چې موږ ورو ورو دایرو ته ورداخلېږو، دغه د رادین په شکل باندې د قوسونو اندازه کول دا موږ سره ډېره مرسته کولی شي. خو که چیرې زاویه په درجو سره راکړل شوي، بیا به دې ته موږ لږ څه حساب کوو تر څو د دې محیط لاسته راوړو، دا معلوم کړو چې دغه مرکزي زاویه د څو شعاګانو په واسطه باندې احاطه شوې ده. دلته موږ ته تیار راکړل شوي چې یو قوس څو رادیانه دی یا څو شعاګانې دی، او د هغې څخه موږ معلومولی شو چې د دې مقابل کې مرکزي زاویه څو رادیانه کېږي. اوس به راشو دې کې یو څه نور صورتونه وګورو. زه راځم دلته یو بله دایره رسمومه. د بېلګې په ډول که چیرې دا د دایرې مرکز وي، او دلته د دایرې شعاع مونږ راوالو په دومره اندازې سره، او دا د دایرې شعاع وي دې ځای نه تر دې ځای پورې، دې ته مونږ څه وایو؟ آر وایو. نو دلته به دا یوه زاویه، دا یوه مرکزي زاویه چې ټول دوران واخلي، دا به د رادیان له جنسه څو وي؟ مونږ پوهېږو چې دا خو 360 درجې ده، دا به څو رادیانه کېږي. نو دې زاویې د پراخوالي معلومولو لپاره مونږ راځو چې په رادیان باندې پیدا کړو د هغه قوس پر اوږدوالی مونږ لاسته راوړو چې دغه زاویه یې څنګه کړې ده؟ احاطه کړې ده. او هغه کوم قوس دی؟ هغه دا قوس دی. دې څه نه ټول دا دوران، دا ټوله دایره دې په واسطه باندې دغه 360 درجې زاویه څنګه شوې ده؟ احاطه شوې ده. نو دا یوه زاویه چې مونږ لاسته راوړو د په رادیان باندې، دغه ټول قوس اوږدوالی به مونږ پیدا کوو. دا چې دا ټول قوس اوس د دایرې محیط دی چې دغه زاویه یې احاطه کړې ده. نو مونږ راځو د دایرې محیط لاسته راوړو. نظر څه شته؟ نظر آر ته. که چیرې آر د دایرې شعاع وي، نو د دایرې محیط به نظر آر ته څه شوي؟ مونږ پوهېږو چې د دایرې محیط مساوي کېږي 2 پای آر. د آر له جنسه چې دایرې محیط لاسته راوړو 2 پای آر کېږي. نو اوس راځو د قوس د زاویې ته. هغه قوس چې دغه زاویه یې احاطه کړې ده څو شعاګانې ده؟ مونږ پوهېږو چې هغه 2 پای شعاګانې کېږي. نو راځو که چیرې دې زاویې ته مونږ اکس زاویه ووایو، نو اکس زاویه به هم څومره وي؟ 2 پای رادیانه به وي. رادیان مونږ د څه نه واخیسته؟ ریډیس نه واخیسته، یعنی 2 پای شعاګانې یا 2 پای رادیان د دې پراخوالی مونږ ته لاسته راځي. او دا زاویه احاطه شوې د کم قوس په مرسته؟ د هغه قوس په واسطه احاطه شوې چې د هغې پراخوالی دی 2 پای آر یا 2 پای شعاع په مرسته. نو که چیرې شعاع یو واحد وي، نو د دې زاویې پراخوالی به وي 2 پای ضرب د هماغه واحد سره. نو اوس راځو دا خبره کوو چې اوس موږ څنګه کولی شو د رادین څخه درجو ته او له درجو څخه رادین ته دغه زاویو پراخوالی واړو. راځو همدې نه به پیل وکړو. که چیرې موږ سره یوه زاویه داخلي زاویه وي چې 2 پای رادین د هغې اندازه وي، 2 پای رادین، نو دا به په درجو باندې مساوي کېږي له 100 سره. نو ښکاره خبره ده چې 2 پای رادین یو مکمل دوران دی، او مکمل دوران په درجو باندې څومره کېږي؟ 360 درجې کېږي. نو راځو دلته لیکو دا مساوي کېږي 360 درجې. دا نښه هم کارولی شو، یا ورته داسې لیکو چې ډیګریز. نو 2 پای رادین چې دي دا مساوي کېږي 360 درجو سره. همدارنګه که چیرې وغواړو چې دا لږ ساده کړو، نو دواړه خوا په 2 باندې ویشلی شو، نو پای رادین به مساوي شي له څه سره؟ پای رادین دا مساوي کېږي له 360 چې په 2 ویشو 180 درجې. داسې هم لیکلی شو، او داسې په حروفو یې هم ورسره لیکلی شو. همدارنګه که چیرې مونږ راشو دلته یې وګورو،
دلته که چیرې مونږ وګورو دا مونږ ویلو چې دا 180 درجې ده. که دلته مونږ یو مکمل دوران رسم کو، مکمله دایره داسې رسم کو، نو به ګورئ چې 180 په څنګه دی نیمایي دوران یا نیمایي دایره یې اخیستې ده. نو دغه ته 180 درجو ته مونږ څه وایو؟ پای رادین وایو. او مکمل دوران څو کیږي؟ 2 پای رادین کیږي. نو دا چې نیم شي پای رادین شو، او دواړه چې شول مکمل دوران چې شو، دې نه جوړیږي 2 پای رادین. او اوس له همدې ځای نه د زاویو اړولو ته لاره جوړېږي چې یو بل ته یې مونږ واړو راواړو. د بېلګې په ډول اوس زه غواړم چې دا معلوم کړم چې 1 رادین څو درجې کیږي. نو چې زه د 1 رادین اندازه معلومول غواړم، زه باید دواړه خواوې په څو باندې ویشم؟ په پای باندې ویشم. نو راځم دلته لیکم چې دا خوا هم تقسیم پر پای او دا خوا هم تقسیم پر پای. پای به د پای سره خلاص شي. دلته به ولیکو چې رادین مساوي شو رادین یا 1 رادین دا مساوي کیږي له څو سره؟ دا مساوي کیږي 180 پر پای درجې سره. او دا شوه له رادین څخه درجو ته اړولو طریقه. اوس راځو په بل طرف یې لیکو. دا ځل په درجو باندې معلومو چې څو رادین کیږي. دې لپاره زه راځم یو ځل بیا هماغه لیکم چې پای رادین دا مساوي کیږي له څو سره؟ 180 درجو سره. نو که چیرې زه غواړم چې 1 درجه لاسته راوړم، دواړه خواوې به په څو باندې ویشم؟ 180 باندې. وبه لیکو دلته هم 180 او دلته هم 180. دا به له دې سره ختم شي. نو پای پر 180 رادین دا مساوي کیږي له څو سره؟ 1 درجې سره. دلته لیکو پای پر 180 رادین دا مساوي شو له 1 ډیګري یا 1 درجې سره. او پیل کې دا لږ څه داسې کړکېچن غوندې ښکاري، خو وروسته چې بیا موږ مثالونه پکې حل کړو موږ ته دا روښانه کړي. او که چیرې موږ سره دا په ذهن کې وي چې 2 پای رادین مساوي کېږي 360 درجو سره، او پای رادین مساوي کېږي له 180 درجو سره، نو بیا موږ ته دغه دواړه حالتونو لاسته راوړل دومره ستونزمن کار نه وي. نو وروسته به نور مثالونه موږ پکې حل کړو او د هر څه به موږ ته روښانه شي.